بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د سوات عمر د هغې ویډیوګانې هر څه به تاسو کتلي خو نن سره زه په تفصیل سره ویډیو شیر کوم چې په څه واقع باندې دا هلک هغه قتل کړی شوی دی د هغې کوم مکمل تفصیل چې دی هغه واورئ. داسې چل شوی عمر د دې کم عمر چې دی 17-18 سال ویلی کیږي. د ټول نه غټه خبره دا ده چې دا هلک چې کوم دی عمر دا یتیم دی. د دې پلار په 2006 کې وفات شوی دی. د دې د ترونو کومه وینا چې ده د هغو مطابق په 2006 کې د پلار وفات شوی دی. بیا د دې کم پالنه چې دا هغه د دې ترونو کړی ده او بل طرف ته دا ډېر زیات غریبانان دي هغې له به هم راځو خو راځو چې قتل کړی شوی څنګه دی د دې دا کم ملګری چې د دې سره داسې د تره وینا ده چې په فوټبال کې ورسره ملګری شوی او ډېر زیات وایي هغه غټ و. نو دا وایي دوه ټیمانو یو سینیر و یو جونیر و. نو کم سینیر ټیم چې و په هغې کې دغه د دې دا کم قاتل چې دی هغه و په جونیر ټیم کې وایي دا عمر و. نو د دې صرف په هغې کې ملګرتیا پیدا شوې ده. د دې نه علاوه د دې نور څه ملګرتیا نه وه. بیا وایي چې کله دې د هلک مړ کړو داسې مونږ کتو چې هلک چېرته دی. نو بیا چې کله مونږ د دې قاتل پیدا کړو د دې قاتل مطابق هغه وایي چې داسې چل شوی و چې ما دا په موټرسایکل راوړو ماسخوتن کې ما پیچې ورڅه وس کړو بیا ما دا راوړو پټو طرف ته په پټو کې بیا مونږ بحث شروع کړو. بحث کم شروع شو هغه به تاسو ټولو ته ښه پته وي چې زمونږ کم خیبر پښتونخوا کې چې کم دا قومي لوط عمل چې دی هغه ډېر زیات روان دی. نو دوی هم چېرته دا بحث چیړلی دی په داسې څه انداز یې ورته دا خبره کړې ده. نو هغې باندې بده لګېدل ده په عمر چې کوم دی ده ته ویلي دي چې آیا ما سره داسې قسمه خبرې او داسې مه کوه زه داسې قسمه هلک نه یم. نو د هغې وجې نه دا هلک لګېدل دی دا کوم قاتل چې دی بیا لګېدل دی او په هغې باندې 2 ډزه فایرینګ کړی دی او د هغه فایرینګ په نتیجه کې چې دی عمر هغه وفات شوی دی. بل طرف ته ډېر زیات غریبانان دي یعنی که تاسو څوک ورسره مدد کول غواړئ هغه ورسره هم کولی شئ ځکه انتهایي غربت یې دی پلار یې هم نشته او بل کشران رونه دي یو ورور یې و دی هغه معذوره هم دی. بل طرف ته به راشو کم قیسې چې په خیبر پښتونخوا کې داسې روانې دي تاسو ټولو والدینو ته زه یو ریکویسټ کوم چې برای مهرباني په خپلو بچو کشرانو باندې خصوصي نظر وساتئ ځکه نن سبا چې کم وخت دی هغه ډېر زیات خراب دی لږ هم نه انتهایي خراب دی. نو په خپل کم بچو کشرانو باندې هغه خصوصي نظر هم وساتئ. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه مخکې هم شیر کړئ نور کسانو ته هم پته ولګي. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.